अजीजान मसला दादा चे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यो हदीस दे और अगर हदीस चे दे आ कानून कता सुख्यालु की द दुनिया कानून पर जद के चे सड़े राश आगा नखलास नो द पैगंबर जोड़ कर द कानून पर जद की चे सुकराशी दागद असला से दो खुसवाल न पैदा ब्याद दुनिया पर कानून की सन सल्लछक द अबाय और द बाबा खपलवी पर के पालले की और द खुदा और द रसूल कानून चे दे पागे के बदे चाख पलवी और आबेता और ताल्लुक न पाले राले औजले द कानून पर जद के ब्या बद अखलासी सवाल न पैदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खपली लूर बीबी फातिमे ते औरजे हुए चाहे बचिया दुनिया की कद दुनिया से खिदमत तीवी नुमा तो आए चीजें हो खुदायाद लरा चिद कुरान नजान बच साता कतब क़यामत की दा से कार दे कड़े हो च कुरान रऊनी वे नुज़बदी भी अखलास हो लेंगे पैगंबर खपली लूर तो वही चिकतब क़यामत के कुरान रऊनी वे और दे कानून पर जद के तराले नुज़बदी भी अखलास हो लेंगे अजीजान पकुलाओ वगुनो दा खबर वाओ चे कानून चे दे आ कुरान और हदीस द कुरान और द हदीस खिलाफ वर्जी चे चाप दुनिया के कड़े वा और दे कानून योजले पर क़यामत के चौक रऊनी वो न दखलासो लो बे गोरे सवाल न पैदा किया मुंग चिकम्मल की उसीगु देमल के दा से खलक चे तातबोई परवाह मकवा जपेगा उस्ता पर सर खुदा सारा झगड़ा पोएगा अल्लाह खुदा सर हमला सो झगड़ा कोलिश पदे कायनात के दा से सो गोरई चे खुदा सारा झगड़ा कोलिश द खुदा पटोला खुदाई के द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोय न सोकवो न ब पैदाश खुदा सारा ख्वागा हम चरे झगड़े न दिकड़ी बल्कि पलारा बचे रवानो न दा सर बेस्म के तखकत होता सहाबा यौरज वर्तवी ची या रसूल अल्लाह तदा से नेग वाले न गोरे वे सहाबा जमा चे द खुदा पे कहर और पे जलाल बांधे नजर शी न सर में हर वक्त टिट जकई चे तसव्वुर में दाई चे अल्लाह स्ता पे मख के मोहम्मद हर वक्त सर नगून न का सरदार कौनैन गुंदे हस्ती अगर वक्त दा अल्लाह पे मख के सरनगू नवी न बलमला चौक मोर रोड़े दे चापलारा नेग लाड़शियो ओ ई चीज खुदा सारा खुसूसी निस्बत न पता चले चा सरदा गारंटी दा चे जमा मुला तो खुदा तकबुल मा सरदा गारंटी शता जमा शीखी खुदा तकबुल दा चा सरदा गारंटी शता जमा मियातो खुदा तकबुल दे चा सरदा गारंटी शता जमा से तो
خدای ته قبول دی دا چا سره ګارنټي شته څه پته وای عاشقان ډیر پرات رمضان دی په درد سنم عاشقان ډیر پرات رمضان دی په درد سنم خدای په خبر دی چې د یار مینا بچا سروي اور سړی دا تصور کوي چې الله محبوب و معشوق دے او زاشق نو در کے بپروتی پیزار کے بناستی پزمکا بناستی جاڑے با پلوڑو جورو بگرزے دا معشوقی خواخا دا چی منظور نظر تکی گیا کنی دا ما پا خبرو پوئے گئی عاشق سڑے دا زور کولے شی چو زما معشوقے ما در پس درے ورازی منڈے والے تولی مالا پلاس نرازی مرائی نبدیونی سی ویلے شی دا سی دا دنیا معشوقہ چی تپی مین دنیا چی تپی مین ما در پس درے موراز دا چی گرزم تا چرتے اور دو خکارے نا دا سی ویلے شی ست معشوق نو معشوق حقیقی چې د خدای ذات ته هغه سره بستا اغنجی په جګړې پنجاب ته ځو تلم نو یو پنجابی را سره پروټه ناستو نو ماته وی چې او میاں تسی کی سمجھ دیو ساڑے بزرگ جڑین ار راتی خدا نال جگڑ دینے ساڑے بزرگ جڑین ہر رات خدا نال جگڑ دینے تے ٹیلی فون لگی ہوئی ہے ہر چی محلہ نال ہر رات گل کر دینے سیکنڈ دی اطلاع اللہ میاں ساڑے بزرگانو دین دینے انہا للہ نماوی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو کیوں ٹیلی فون نہیں لگایا سواتونو اتنی تکلیف کیوں دیتی سی کہ انہوں آسمان تے بلایا کروڑہا میلہ دے منزل تے توڑے بزرگانال ٹیلی فون تے گل ہوندی موسیٰ علیہ السلام نو کوئی تور تے بلایا اور توڑے بزرگانال ٹیلی فون تے گل اس خبر مونگ پا دے علاقہ کی دا غم ہم اس کا سوے نو دے اسلام نا دے مباس کلوی دا زیارتو نا نمانی کلوی علوان نمانی کلوی کیر نمانی دلتا شیعگان چی دی سبیل امام حسین لگو لئی پا محرم کے ودا امام حسین سبیل نمانی سبیل امام حسین دا نظر او نظر عبادت تے و عبادت دا غیر اللہ پا نم باندے کفر و شرک چاچ دا اللہ نا سیوا دا کم ولی و بزرگ پناما چیلے گڑورے چرگوڑے علوہ روٹے پراٹی دا نظر کڑے دا شرک دے دا دغا نظر خوراک نا دا خنزیر خوراک زیاد بہتر تاسو پوئی شو او سب بیلا خبر دا چار سڑی دا خیٹی مذہب جوڑ کرے دا پاکستان اسلام دے خیال امراغی دی 15 کالو شو دا دا اسلام را روان دے کہ خیری پی دا خدای ہو غم مکہ ہوئی ہو دا دی جوڑ شو دا دی 15 کالا کی کدا غویانو گاڑی کے اسلام را روان میں پاکستان تبرا رسے دلے خیال امراغی دی نو دا یو دوکہ دا چے دوی پکی تاسو ساتلی دا یو دوکہ دا چے ما تا دا مولاتو پرنگ کی پکی ساتلے چا دا میاتو پرنگ کی پکی ساتلے چا دا سپرنگ کی پکی بھائی خبر آورا یو زو بجلی گر کے ہوں دمڑوش پاوا دا دغم میاش کے چرازی دا شب قدر یو سڑے ما تراغے چی جی پا دیش پا کم شے کے سڑے پوخ کنو سوابے دے ما سے ٹوکو نورتا ہوئی چے ٹولو مڑو پسی با پدیش پا لواگانے راغلی وی تا دسی اوکا چی او سیر غوا خوالا او سر باٹنگڑ او شنمر چکی پا کی واچوا ترسکون اغنی پاخا که دا مڑو خلی با پیکا شیوی نو چستا مڑی پسی ترشکون شیلار شی پا دے کے دیر خوش آئے ٹوکا و ماس پخین
چې ما خام ګورم دومره ډونګه سیر غوښه سره کړې را کړې د جمعات ته چرای وړه مال څه چل دی ویل تا ویلي نو چې د مړو خولې به پیکوي چې دا خولې سلونه شي ښه دا طالبانو ته مې هلکه دا وایي اړه کې مې سوچ کول چې په باب د دین کې مسلمان قوم د دین نه دومره لرې دی چې یو طرف ته خدای د وابډا اکسین او بل طرف ته دومره لوی جاهل دی چې د دوی دا یقین دی چې کم شی خیرات کی جوړو مغه شی مړو پسې دی وږي دا د تخیال نه دی چې اذا مات الانسان انقطع عنه عمله سړی مرشه د دنیا نه داغه تعلق منقطع د دنیا خوراک د دنیا اوبه د دنیا روټۍ دینه منقطع شو داغه خوراکونه دو دي په قبر کې یا د جنت نعمتونه او یا د جهنم زقم حدیث کې راځي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي نیک سړی باندې قبر د جنت د باغچو نه یو باغچه جوړ شي او په بد کردار سړی باندې قبر د جهنم د کندو نه یو کند جوړ شي نو بد کردار سړی خوراک په قبر کې د جهنم خوراک وي او نیک کردار سړی خوراک په قبر کې د جنت خوراک د دنیا خوراکونه بیا غي پسند د دنیا خوراک چې د الله په نامه او د مړی پاروا د چاخوار غریب مسکین په خېټه کې واچه داغه اجر او ثواب هغه پسیزي کس عذاب تلری شي او کني درجات په بلند شي ثواب داسي عزیزانو دا استاسو علاقه ټوله پادیره کې جوړ دیتا استاسو ګلدره وای ګلدره کنه په خوای بل نام خیر ګلدره دا دیره دا تاسو نه غیر چا پیر مسله دا چې یو آیات کرسی چا په مقبره کې ولوست نو سلويخ ترز دا غادرین عذاب وجد سلويخ په مقبره رااله وراله او یو آیات کرسی دی ویله سلويخ ترز په دې مقبره عذاب وراله طریقه سره طریقه هغه به اختیارای چې کومه پیغمبر ویلې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم طرز او طریقه باندې ادیره ته تل هغه سبتم ورمخامخ السلام علیکم یا اهل دار قوم المؤمنین دا الفاظ دي د سردار کونین صلی الله تاسو چې چرته چونه کړه زه وګوري دا الکه داس چل تنسو چک 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 څه مطلب وې د زیارت ته سلام دي ته ها د پیرانی پیر صاحب نوم سو کووري تاسو دا دې څه مطلب یعنی د دنیا په کارونو کې خود دومره وخیاري چې یو ټیډي پیسې لاندې باندې در سره سوک نشته او په باب د دین کې دومره ناپوهي چې دې څه مطلب عقل لک سوچ فکر دې څه مطلب خبره نه پوهیږي ولې نه جنازې مونږ دې ته ولې نه زده کړې اختر نیت ته ولی تعالی نه درځي څه چل زده کړ نکاح تړلو ټیم کې مولا ورته امنت بالله تیرې کې مال نه ولی نه درځي تا امنت بالله ولی نه زده کړ ته بس چل کې دنیا کې وګوره په سړک روان او د ټریفیک د اصول خلاف ورزي دی وکړه او ټریفیک پولیس ونی وي او تاوی چې جزه پوي نو م پری بدی دي پوي نه پاکستان کې اوسېږي او قانون نه خبر پوي نه مخکې
تب په قیامت کې الګا د مسلمان جنازه په هوتاول نه کول جنیات نه راځي ولی دې نستا کول د دې ولی جواب خدای ته څنګه کې په دې می پوي کدمره ترزن یې تاسو چې پتاڼه کې تانیدار درته وي چلو کدا ولی نولی او تورته چې دادا سي کولې شي داسې په دې استاسو ګلدره شریفه کې دمره تسمار خان څوک شتا چې دادا یا کتو تانیدار وته چې دا ولی او دې وی چې دادا سي کولې شي انت خو سجدي لګوي چې تانیدار ته ورشي خلم راټولېږي نه خان 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 دلته چې غلدره کې ګرځي کنه ډېر قره کې ګرځي چې یا کتو ته خان خان څه شو که خان په کلی کې ګډه سړی چرتم خو چې تاڼه کې خان نه خان فلم نه راټولي او ته د خدای په مخ کې تاولي جنازه نزدا کوله ولی د دې ولی جواب خدای ته ورکړي آمنتو بالله نظر تل ولی نظر د دې ولی جواب به ورکړي خدای ته وګورئ دی جماعتونو سره روابط پیدا کړي تعلق پیدا کړي والله العظیم که خلاصه په قیامت غند عظیم دریاب کی کیږي واحد زبدا جماعت کشته وي او تب پکې نجات حاصل بل زنيشته ده تاسو ګورئ دي اذانونو حي على الفلاح د دې څه معنی حي على الفلاح معنا دا چې د خلاصي زه تراش خلاصه به په دې ځای کې بل زه د خلاصي نشتا او نه دې بل څوک خلاصول شي بل څوک خلاصه کې په خدای قسم چې الله دې رونی سي یو لک سلیری زرا پیغمبران با ټول په hebat ولاړی ا دنیا به ول راشي آدم علی السلام تا ابراهيم علی السلام تا موسی علی السلام تا عیسی علی السلام ای به وای مونږه دا مخ نه ګورو چې خدای ته مخ شو ځان خلاص کو چې جاهل استاسو شپارس کو زایرو رضان لزیلټ ما په خبرو پوهیږي په دې پیغمبر قران کې دوه قسم آیاتونه راغلي انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء یو ذکر دي انك لتهدي لا نفي سرا او لا تاکید د دې تطبیق دار انك لا تهدي اے پیغمبر ته چاته هدایت نشي کولای ولكن الله يهدي من يشاء الله هدایت کې هغه چاته چې رضا وي ته هدایت نشي کولای دا معنا چې سړی د لاس نه نیولو منزل مقصود تر رسول دا ستا کار نه انك لتهدي ته اراءه الطريق کولای شي چې لار ورته وخی چې دا لار خدای ته په دې خبره پوه شو دا لار خدای ته تللی اوس اغلار باندې سړی منزل مقصود تر رسول دا ستا کار نه دی دا د خدای انك لا تهدي ايصال الى المطلوب نشي کوله انك لا تهدي اراءه الطريق کوله دې خبره پوهیږئ زما عزیزانو د نیکانو بزرګانو مجلس تا چتلل ثواب دی مولانا روم وایي چې هر کی خوا حد هم نشینی با خدا ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا او نشین در حضور اولیاء سوک کدا وی چیز دا اللہ پا مجلس کی کے نما دا سڑے دے دا نیکانو پا مجلس کی کینی دا بینی ہی دا خدای مجلس ځکه د نیکانو خلقو مجلس کې خو د محبوب نه سوا بل خبره نه کیږي بزرګانو مجلس کې خود صحیح الله 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 بل څه خوشته نه دنیا بل څه نو چرته چې الله الله کیږي دا د الله مجلس یو سړی قسم خوري چې زه د الله مجلس کې کینم
دا د هغه مجلس کې کینی چې کوم کې الله الله کینی دا بیانې د خدای مجلس زمونږ مجلسونه څنګه تاسو د بازارونو ته وځئ د دنیا ډمتوبون کنجرتوبون ار درم سلورمز دکان چې د میوزیک سنټر وی سی آر عام لګېدل حکومت پابندی لګولې او وی سی آر بند څه خبر بند من خو دمه غډېدل بند ماوي په خواب روا او ناروا د خدای او د رسول په لاس کې اوس روا او ناروا د علاقې د تانیدار په لاس کې جیډ مراولم جائز غډاوه ټول تانیدار ول چنه ستاپلار نشي غډاوه نو اجازت بچ مسلمان د قران ناغستو خو زمانہ یې لاړه دمه غډې د دلته اسمبلی کې بل پاس شوه چې دمه بنه غډې اوس دمه نه غډې د خود څه کې چې پالاکو کې ډېر دي او د دنیا لپنګان او لچګان ولزی او رازی د علاقې خلک دیس پیګمو تراغلی څو کړت نشي پولیس تکاو وای چرونه ور پور دې مونږم به کې د بوتل موتل درک لګی تاسو کې سړي دې شیخان خیال امرا اور سره بڑواګان چې وګورو هو مونږ سره یو ډاکټر دی هغه یو بڑوا راځي دا سه کټکه وندې دی او دا کرا کولې په دغه ځای کې چې نه کوي ورته مالتوس دی کتابي دلته وګوره یعنی دا ټوپای په کم ځای کې هغه لا چې لا خلک سړي مشي له بازار کې راټول نو دلاله چې سړي مشي کې هم دلای کنه دا سواندازه په دې ځای کرا کولی خې او خزي ډاکټر تراولي ځکه دا څوک دی دا هغه د دمو بړوا دا هغه مونږ نه زیات دي خالا جامع غستی کرا کولی په سری خلق ورته پاسي ځکه چې اجره کې تورې شنه کیک پیسټری دا ملایي زمونږ اجره کې سړي خو وظیفه مزيفي هغه خو پوری دا زمونږ ملک شو دا زمونږ د ملک نظام چې یو ګناه ده او یو احساس گناہ گناہ خود در کنار چې احساس گناہ هم مونږ نه و مونږ ته احساس هم نه کیږي د ګناه تاسو پوه شئ نو د ملک د قانون نه خدا تمه مکوا ملکی نظام نه دا تمه مکوا چې اسلام کې چې کوم شی روا دی دوی به د هغې پیروي کوي او چې کوم بند دی هغه به بندوي دین ادا تمه دا هر څه چې دی هسې یو فراډ شریعت دی او شریعت بینچ دی او الا پلانې دی دا ما په دې ملک کې ترقي تر اوسه پورې اډو خیال کې نه ده راغلی سوا د ښځو د ترقۍ په پاکستان کې ښځو داسې ترقي وکړه چې پناه په خدای د دې جشن په شپه باندې څه شوي دي والله د موټر نه د سړو نه ښځې کوزي کړي دي او هغه یې ورسره کړي چې څه د دوی پړوي موټرونو نه نو بیا دوی چې وګوره چې دا شرافت دی چې د هلکانو دا ورانې او زنانه یې وچېړلې ما دا عین شرافت کم کسا چې غوښه په سرک کې دي او سپي او ټپوسان یې وتښتوي نو ټپوسان او سپي ګرمول پکار دي کم سړی چې 3.5 منه غوښه په سرک ته راوباسي نو دا سړي خو سپي او ټپوسان نو که سپي او ټپوس پې غوټه وواله نو دا غریبان څه ګرم دی تاسو پوه شئ مونږ جشن را سره وکړي جشن نه د څه شي جشن سخت کاغذونه ولګوه جنډیانې ولګوه نری باتای په کورونو ولګوه دا خوشحالي دې ته چاله مونږ له ملک آزاد شوی دی د پاکستان او پیرنګیان تلي دي او صاحب پر کټو ته ملک سپارلی دی جنډه یې ولګوه او ښځې او لوڼه بهر راوباسئ چې هلکانې دا جشن ٹھیک ده کړ جشن زکوم په چوکیادګار معلومات د جلسې اجازه راکړه 14 اگست خوشحالي مناوم
جلسی اجازت را کې ځال ته جلسه ویلکم زه مال چوک ویل ما خدای ته ګور مل راکا خوشحالی کوم تقریر به خلکو ته وکړه ویل مونږ لا بکار نه درخواست مې ورکړی او جلسې د پاره چې ګورم په ټلیفونونو مې غوږ ستړی جی خیال کوئ جلسه ملسه نشته جی تاسو ته اجازه بل ټلیفون نشته په زور خو نه کوو خوشحالی دیتا اللہ پاک د یو لعنت نه تاسو آزاد کړی پکار داو چې په دې شپه تاسو خدای ته سجدې لګولې وې او د خدای شکریه وسته وې چې کہاں یا نگہتے گل نسیم صبح تیری مہر خدای چرته مونږه او چرته مونږ ته خپل ملک ملاوي ده خدای داستا مهربان نو بجای د خدای د دې شکرې مونږ خدای نه باغیان باغش پس څه بغاوت زما عزیزانو دا توقع دې طرف نه مونږ مولیانو نم دا توقع مکه مولیان امرور دا اوس چې کوم د سود سیستم زکات راوته حکومت سود سیستم دا سود نہ 7.5% سود چې کوم لګي هغه نه 2.5% حکومت کټوتی کوي امونږ لکړي په کلو کې کمیټای جوړی کړي اره علاقه गोता लगावा पर रजिस्टर उस पता से लगी चाले का चा गोता दे लगा ख्याल करा गोता लगावा पैसे आजमावा मुंग मुलियान उस्ताद दा खा डेरा अलते बल हजरत ते आए په مونږ را فرمایله ده چې ګرځ دي مليانو پسې چې یو در نه پاتې نشي استاد جی دا مدرسه دي دا لکه په خوا پیرنګیانو بدا چل کولو چې چرته کم سړی بلک په قوم کې داسې وخت پیدا شو نو ولا به پیسې وروړي چې جی دا لنګر کې داخلي کوي داستا نو زمونږ له وروړي چې جی دا مدرسه کې داخلي کوي دا 15000 روپے 1000 روپے مدرسه دا ها الله دې یاره سه کې خدای تخت بخت برقرار مونږ هم په قهر اخته یو سړی ما ته وی چې مولانا صاحب ته کشمیر ته تله مالنا وته د کشمیر غزا ته نه تله مال خو نه تله وته څنګه مولای چې د کشمیر غزا ته نه تله مال ته تله ول نظم نه تله نو مال د بے غیرت قوم امام چرته غیرتی کې دی زتا سو په ایمان چې تاسو ټول آرام خواري یو تاسو د جمعه امام نو زال الخور کې دی ځکه چې زه خوستا امام یم چې ستخره عزفه نو کستا ګټه حلال ده خو حلال خور کستا آرام ده زم آرام خور نو مال د بے غیرت قوم امام چر غیرتی کې دی وہی گریے ہی رہی آگ محبت کی جگر میں مر جاؤں یوسی دم میں کافر لا کے کفن تاسو پوښ نو زما سره د دې خبرې څه ګارانټي ده چې زګی نه ډېر لوی ایماندار ما او تاسو ټول بې ایمانه نه یو غل ناس ته په جوارو کې بل پلاره تیر دی الکه سو کې وی چې څنګه یې دغه سی روان ورته आवाज کو چې څنګه یې دغه سی نو چې څنګه یې دغه سی مونږ سرم صد بزرګای تعویذ نشته څنګه تاسو یې داسه دماز کیږي بس کیږي بدا چې تاسو شپاړه سنه د خدای دین تزان لک ګور نکاح دا هم یو عمل دا اوس اخر کې مسله و پیغمبر و انما الاعمال بالنیات د اعمال مدار په نیت باندې ته چې څه عمل کې د دې دارو مدار په نیت په عربي کې د زړه قصد او اراده ته وایي واده هم یو عمل واده یو عمل
واده د پاره به هم د یو نیت ضرورت وي که نیت نو واده وشو د الله د طرف نه به ایس اجر مرتب استاسو نه تپوس تاسو ودونه خو تقریبا کړی دي حاجی کړی دي د واده پشپا ار واده کوونکی ته د یو نیت ضرورت کدا نیت کړی خو د واده به د اجر ملاوي او کنیت نه کړی د دې واده هیڅ اجر نه حکم درنه پښتنه دی واده کړو چې تاسو د واده پشپا څه نیت تا کړل کوه اسنه واده نه منکر شي تاکڑے جسے ہاں وعدہ دکڑے سنیت تکڑے ہو دا وعدہ پشپا اعوذ باللہ دے ویلے وا لوی الحمد کما یوای نا لوی الحمد کما نو د دې د نکاح سره څه کار وتر دی کول څه نا څه وتر دی کول چې اللهم انا دی ویلا جزاک الله تاسو وای وخت چاله ورځي چې د واده پښپتا سنیت دا وګوره یو ادنا مولا ستاسو خلق خادم د خپو خاو لغون دې تاسو ته مخامخ ناستم اوچا تاسو لاندې ناست او یو سوال مې وکړ څه hebat پټول را څه او کداغه سوال په قیامت کې د خدای طرف نه وشي چې دا جنای راوړې چاوا لویا کړې چاوا پاللې چاوا او بیا جوړه کړې سنگار کړې ور کړه چار دا دومره لوی نعمت چې ما تعالی درکړو تا سنیت کړو په دیش په باندې دا تاسو په قیامت کې سبق تاسو بدا وایو چې مونږ ته خو دانیت مولا نه دی خودل بابا تعالی درځي ها خپل ګره وکړه پدې دې ما خدای ګناګارای نه دا خبره زکه کومه چې اخر ولی کته ولا دا د مولا کار دی والله زما پلار مولا نو زما نیک مولا نو زما غور نیک مولا نو د درادم خیل په تاریخ کې مولا نه دی تیر یو زپه کې مولا دا پریدو در آدم خیل تیراوالو کشتا اپریدو در آدم خیل په تاریخ کی مولا نه دی تیر یو پکې زم مولا شه نو مولا توب زما د پلار او د نیکه جایگیر نو زما خپل شوق د مولا نو دا یوازې د مولا کار نه دی چې لکه نیتونه دی مولا کوي تو سوې چې لکه ما ته مولا نه دی دا نیت خو دی مولا این آغا دا نکام پا ٹیم کی در تا خود لی خود نکاح ٹیم کی خود تاسو پا گڑی دو لی تاسو پا ایمان ہوئی چی دا لک نکاح تر لے کی دا تاسو سال جوڑ کرے سال خالص خپنش لکه یو شپیتات یا خرپ لار روان او لتی ہوئی لتی موی او تزونا مچی خاشرم پشی یعنی په ایمان وای چې د واده په ټیم کې زمونږ داسې پوزیشن دی زته برته خاپو الا پټاخي ور سره پلاره سواری ټاپ سړی خو کې په پټاغه سړی ټوب کې چې خدای بم چارو ورزول کسب دا تاسو سړی ته یعنی واده کې د پښتون قوم نه انسانیت بالکل اوځي
ما په زندګۍ کې زه د چا واده ته نه یم د واده وریجې دي وریجې تاسو په دې پېښور کې به څوک دا ونه وایي چې د زما د واده وریجې خوړې ځکه چې ما د ایمان په سترګو دا قوم پېژندلی دی چې د دوی دغه شریفانو لس ګزه لکۍ وشي د واده پټې د واده ته ناست څنګه یا روټۍ کښېنئ او راپاڅئ بس کوي پلانې کوي انسانیت چې لږ د سړي زوی ځان ته وایي دې ودونو ته به نږدې ورغی چې لږ د سړي زوی په دې جنجونو کې چې د سړي زوی ځان ته وایي په دې جنګ کې به لاړ شي تاسو نه د ځان په شرم نه د بل په شرم پاس په صاحب بجلو تارونو تم لاسونه چا ځان سره ډولکی خېجولي چا به صاحب یان هغه ښځو لا سال دي خدای ته وګوره بني آدم شي چرته د خدای بندګان سړیتوب زده کوي شرافت زده کوي په لاره چې روان یې د لارې تلم وګوره خدای نو د نکاح په ټیم کې مولا دا مسله ښودلي اوس تا هغه وخت کې دې ته خیال تاسو په ایمان وایئ چې مولا نکاح تړي هغه وخت کې تاسو ته سرنګون کېناست ځکه چې د پیغمبر حدیث پکې بیان پیغمبر حدیث چې بیانېده به صحابه او بداسې سرونه ټیټ کړي تابعل په سرونه مارغان دلته د پیغمبر حدیث بیانېږي تاسو بار ډزې ډا 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 ټک 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 نامولا ته چل هلکه دا جنای دی او وځي مبارک الګي ایجاب او قبول مولاوي پتو په ولا خود خر او د خري نکاح ده بلا ور پسې او تحقیقات پکې کې زئی وځي مبارک والله کې په دې ډب تاسو په ایمان وای چې د مسلمان د نکاح علم خو هر مسلمان ته پکار دی هر مسلمان د دې قابل پکار دی چې ضرورت پیښ شه او زستا نکاح تړلې شم او ته زما ته زستا جنازه کولې شم او ته زما جنازه کولې زستا ته مخکې مونځ کولې شم او ته ما ته مخکې مونځ کولې شم مسلمان خدا ته مولا نشته په جمعات کې ټوله جمع باریانه دریانه ولاړی هلکه څه چل دی امام نشته نو د سنډا عمر غټ سر دی د راځه مخکې کېږه کنه ګیره خو څه شرط نه ده د امامت دپاره چې ګینې ګیره نه وي نو هغه پسې مونځ نه کېږي ګیره نه وي څه کې چې لکۍ شوي ورپسې کېږي مخکې کېږه تاسو پوه شئ هر مسلمان سپایي پکار د 10 وخت راغی چې 10 کولی د ګنتی والو وخت راغی چې ګنتی والی جنازې په اوږه کېدو وخت راغی چې هغه کولی د امامت وخت راغی چې امامت کولی شي د اذان وخت راغی چې اذان کولی شي د نکاح وخت راغی تاسو په محاذ جنگ کې یئ سبا هندوستان سره یا روس سره امام وای په محاذ جنگ کې به نکاح څنګه تړي امام حسین په محاذ جنگ کې او د یزید سره او د شاه قاسم نکاح د کربلا په میدان کې په خیمه کې وتړلو او داغه ناوې ته نکریزي چې دي د شهیدانو د وینو پورې محاذ جنگ واده بم کیږي نکاح بم کیږي اذان بم کیږي امامت بم کیږي او جنگ بم تاسو صلات خوف ذکر دې چې میدان جنگ کې څو وخت کې د مانزه ټیم راشي نو صلات خوف به تاسو څنګه کوئ دا چې تاسو لګل څه شي چا په داس پیګمو کې څوک چا تور من د مونږ ته چا خو ده ورپسې ګرځي دوی ذکر دي وای جوړې دې په مخ د فراق خو نکړې لارې ته په کوم دلیل زما د مینې دا ولا 14 کاله ما طالبګيري کړې ده 14 کاله سحر به یو مولا لتلم غرمه به مدرسې لتلم مازیګر به بل مولا لتلم ماسخوتن به بل مولا لتلم تاسو خو مولا په جمعات کې دغه له ساتلې ده چې او 10 لدر تلوټي ګرځي یا در پسې کوزه ګرځي چې والا دا سنبای دی مولا نه تاسو نور څه کوي
مولا خو کس زده کړي وي د دې قوم د لاسه تیر قسم واحد دکان د مولا دی چې ګاکي نشته په دې ګلدره کې وګوره چولې او د کور خو چابړې ولګوا 200 ماشومان ګاکانې پیدا کیږي که نه کیږي او مولا په جومات کې د قرآن او د حدیث دکان لګولی دی په ایمان یې وایي چې دانې ګاکې راځي څوک پټوله ورځ چې د بسم الله راکا اعوذ بالله راکا الحمد راکا قل هو راکا تبارک الذی یو ګاکې واحد دکان د مولا او د جومات ته چې د دې ګاکې جومات له چې راشم په ماټې پر خرڅه صاحب چې چرته بے وقت شیخ نو او اماما نن خو دې دا مونږ داسې د کټې غوندې پکې برتې دي دس امام تمدای چې راشي نسلونه کې یا وظیفې کې ټیپر په ما خرڅ په آرام کېنه جومات ته چې راننوځې غلی یو ګوټ کې ناست څه خړ غوږونه جومات نه دننه د امام باچهي ده چې سټې مدرېږي که اوږد مونځ کوي که لنډ مونځ کوي چې یو ځل مونځ د چا پسې کړی او بسم الله دې چې زده کړي او د هغه جامو ته د سپکو قسم کافر نو طبیعه خبره ته خو ورته کنځلیم کې د مولا خزه او د دې مولیانو لونه او د دې مولیانو بچی یو اختر کې د اختر دا غویمې خو درته پته وي کیسه خانه کې کنه یو لویه ډله ما پسې کور ته راغله ویلې دا اختر مال ما کړی ویل حکومت مال حکومت صحیح مونږ خو د حکومت بندگان نه یو مونږ خو د خدای بندگان د خدای په قانون به 75 ګوانو ما کړی ویل ستا داسې مال ستاسو داسې مړه هغه مې ورته ووایي که نه چې څه زما په دې خله راغله تاسو مولا ته کنځلي کوم شی ستاسو طبیعت نه مني اخترم طبیعت مني نو که مولا وکړو نو خوشحالي او چې ته ورته برابر نه یې مولا اعلان وکړو نو کنځلې وایي روژه یې خرابه کړه اختر ستاسو اخلاق څه دي نکاحونه هم ټول خراب دي چې بیا د روژو غم ونه کوي څومره واده کړي چې دین خو حسن دی ته به ورپسې ګرځې تاسو پوه شئ کتاب به دې په ترخ کي ته به ورپسې ګرځې ما درته دغه ووایي چې مسله اوس څه ده د نکاح په ټایم د واده زلمی دا نیت کوي چې یا الله دا واده نکاح په دې نیت کو چې ستا د پیغمبر سنت ادا شي دا واده په دې نیت کوم چې ستا د پیغمبر سنت ادا شي په دې نیت چې نکاح وتړلې دا ښځه چې تر څو پورې ژوندی د دې ساخ کتزي د میړه په عملنامه کې به 10 نیکۍ لیکلې او چې سای پاس راځي به د میړه په عملنامه کې 10 نیکۍ اوس یو ښځه د 80 کاله ژوندی ده نو که ستا خپل عمل نه دا د ښځې د ساګانو عمل دیم بس او چې دا نیت دې د واده او نکاح په ټیم کې نه و کړی نو ښځه دې که 2000 کاله ژوندی وم ثواب یې د اوربشې عمره نشته تاسو وایي هلکه واده سله کوي وایي جي ځوان سړي ته واده پکاري نه پلار ته وایي چې واده سله کوي زوی ته وایي یاره کور کې مې ښځه بوډۍ ده انګور راتله پکار دي دا په ټوله کورنۍ کې به دا نه اوري چې مونږ دې هلک له واده دې له کوو چې د پیغمبر سنت ادا په ایمان یې وایي اوسه پورې ما اورېدلي دي چېرته نم دی قسم په خدای دی چې اورېدلي اورېدلي نکاح کې ناس خو یې د پردو کا خپل کې ناس دي چې ستا نکاح تړلی کې د ناس او پردو کې ناس
مولا دا نه دی ویلي چې قال النبي صلى الله عليه وسلم النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. جناب محمد رسول اللہ فرمائلی دی چې نکاح زما سنت تے چا چې زما د سنت نه مخ واړو لا زمانہ نه ده اې هغه وخت او ما درته وی چې ذهن بسیط شی دی په یو وخت کې شل طرف ته نه متوجه کیږي. تاسو نور غړزار تنیت ته د مولا خطبو تنیت غوګنی ول ان تا اوریدلې دی په خاصه ګناه زمانه ده. دا څه مسله وای چې علماء لیکلی ني علماء بیان کړی ني. نو عزیزا ما خو دکان لګولې ده خاص سجاو کړي او مزیدار کړي چې ته ناراضه او زما د دکان سودا نه کې نو زه خو ګناګار نه زه خو ناس تمم سودا مم لګولې او ته سودا ل ناراضه ګناه زما نه ده ګناه ستا. نو زما عزیزانو وعده والا تدا کدل ته جمعات کې چرته ای د نکاح په شپه بنیت دا کوي چې یا الله دا وعده دې د پاره کوم چې ستا د پیغمبر سنت راشي. وعده وش دولایرال که خیالم کړی دا د علاقې الکان ني دا دې ظلمینه غیر چاپی ورته وی جرازه نو ما خامي بوزي کابل آئے سگریٹونا بایسکوپونا بعض شیطان پا کرا پاسی داتی مو سگریٹ پہ ہوتے سوک پہ دے 400 سگریٹ ہوتے مڑا خود بوگوتی جوڑ چرا روان شي با یو پکې ورتوي چالک دا کور ته چلار شي روپ په واچو څنګه روپ واچو ورته واچو براوړه او براوړه کېړای مې وبا باندې ورته دا دې چلار شي براوړه نو ماته یو بل شعر آیات یو سړی او خزه ته اړو یریدنه او یو سړی نه ډیره یریدا ویل کدا پتا څه چل دی تا نه خزه ډیره یریږي ما نه اړو یریږي نه وې ما نه خزه ځکه یریږي چې ما وادو کو پړمبای شپه مې په کوټه کې پیشو ګیراو وې چې هغه میاو میاو کول چاړه مې راوغسته او سو چړې مې پیشو واله خزه مې چوکته چې بیړه هغه کښدا خورل ظالم دی هغه چې یریدل دا ننم یریږي دې گلاب جان استاد ہوئے چھے اور ایک جزم بیگالا پیشو گیرا دم بیگالا پیشو کوٹے تا بوتلے دا چھے میاو میاو اکڑی دی چاڑے راغستے چھے سو چڑی پیشو والے دا آخذ ورسیل ویلے استادا شو استادا وہ فارسی کرتے استادا شو صبر کوا مردان گربشا بے اولا وی پیشو وجل دڑنبایش پہ کار دے در دلا ما پڑنبایش پا پہ جندلے کوز دیری پیشوگانی مڑے کے خدای را سکا میں ہو یارے ما تو گو رہی دا خزے بستا سواتتانو یا رہی پیشوگانے نا کیڑای روڑا اوپر روڑا نا چی پخر سور شی ورطا اوز غلی روز غلیم چی تا داو یا رولا زما پا دی ملک پا دی ملک دمرا دا خزو سترگی اش لے دے اور روزانہ ملکی نظام شلائی لگیا مڑا چی پا کم کور کی ٹی وی او وی سی آر پروتی او زما خزا و لونا ورطا شپا و رضی سر گوری زما پیغ لور ما سر ناستی او پوی سیار کی یو انگریز پبل انگریزی لاس واچی زانتے غاڑی باسی سٹی کی او زما لونا و زما خزی ورطا گوری زما معشومان ورطا گوری د کم کور د بچو تربیت چی پا دے ڈمتو بوشی آئندہ نسل نتاسو د سڑی توب سا تمام شتا دا آئندہ کم دمان کی روچتی گی دا گوری نا دا معشومان چی پلا روان دا اوار گڑی کی کنی گڑی اوار گڑی نو کم پلار چی پکور کے دبلیغ گئی اذا کانا رب البیت بتبل زاربا فلا تلومن اولادہ بالرخص پلار چی پکور کے دبلیغ گئی نو کماشومان گڑی گی ای مملامت کوا ځکه چې پلاری د پرایماری نو زوی خو به یقیني کړي
نو چې د کم کور پلار او مور د آینده نسل تربیت په دې ډمټوب باندې کوي آینده به دې نه شریف قوم حکومت لګیا دی په صدر کې ټي وي سټیشن جوړ شو 11 کروڑ روپے پہ لگے او سکیم دے 18 کروڑ افتتاح شو صدر صاحب راغله مليانم پکیو دعاګانې شي دعا کوي چې خدای پاک کامیاب تاسو په ایمان وای چې د ټي وي سټیشن کې دعا کول چې خدای پاک کامیاب کی سمانا ہاں جی 11 کروڑ روپے په یو ټي وي سټیشن لګول نو ما دا وې چې دې قوم د روټۍ ډېر ضرورت او کله ټي وي سټیشن ډېر ضرورت دا قوم هوګه دوايان وګورئ روزانہ 30-40% گرانی روزانہ دا مې وې هغه ورځ وزیر صحت اچانک یو ځای کې ملو شو زم نزد وی دفتر ته نه خیرات خی ما ته تخکار نه ما زه تخکار هم تا سره تشتنه نه مونږ صدر سړی خو هغه قبر لذي چې لاندې خو پکې صحیح کنه نازي چونه کړي قبر نه سوال ما روزانہ دوایان 30-40% گرانی آئندہ با غریب سڑے مڑکی گی او دا دوائی وقت میں منی مریض لے ہوئے ویلی منو تا پتہ بھی نہیں گا مزدالا بل کفر چہ دا ٹولی صوبے دا صحت وزیر دے او آگا تا پتہ نشتا چہ دوایان گرانی کی لگی دا تاو ما خوندے چہ چرتا کینسی پریکولو لراشی مون ورطا دیر ٹوکرائی ٹوکرائی کی گئی کہ نہ کی گئی ټول ورته داسې نیچی لای دغه ورته کېږي مونږ بالا ماڼۍ ته تشریف راوړی آیا وایي چې شکر دی چې زما ځای ته راغی میک مې ورمخکې میک خبرې دا همغه قوم دی چې یو سړي 3 ورځې روټۍ د خوشحالۍ نه خوړه ولې خان راته دله ویلي خان وې په ما خدای دومره مهرباني وکړه چې خان راته دلا وې کینه بابا کینا په یو مسله نه پوهېږي تا څنګه چل کړو ما ته وګوره تو څه ګوره نو 3 ورځې روټۍ نه خوړه خان راته دله ویلي مونږ هغه قوم زما عزیزان دا یو مسله په دینن مجلس کې زده کوي چې د هر عمل مدار په نیت باندې هر نیک کار کې دا وایا چې خدای دا تا ده پاره که 50 سلام اچ که منځ کې که زکات ورکې که حج ته یا الله دا تا ده پاره که نکاح خدای دا مې دې د پاره کو چې ستا د پیغمبر سنت ده چا چې د نکاح پښپا نیت نه ده کړې د سنتو توبه وباسي او خدا زما تیر شوه عمرم په دانیت کې مجره کې التوبه الندامه په دې خپل کړو پیمانه شي نو الله بدا تیر شوه ثوابم تاسو عمل نامه کې راو زما عزیزانو وعده وشو او کور ترالی کور ته چې زی او دسو کور تلار شي ناوې توای چې بیبي او دسو کا اور راش مصلا چوي 2 رکعات نفل تو کا 2 رکعات نفل پناویو کا خدای تزاریو کی چې اللهم الف بیننا کما الفت بین آدم و حوا خدای زما او د دې منځ کې داسې الفت پیدا کړي لکه د آدم علی السلام او د بیبي حوا منځ کې اللهم الف بیننا کما الفت بین محمد و عائشہ علیه خدای زما او د دې منځ کې داسې مینه او تعلق پیدا کړي لکه د رسول الله او د بیبي عائشہ منځ کې دا دعا وکړي او یا الله د دې خزینه ما ته داسې بچی را کچایندا تا د دین خادمانی تا د دین سپیانی
ستا په دین قربان دا دعا به په لومبۍ شپه تکیه ستا واخر دعوانا ان الحمد لله اللهم اغفرنا واجرنا من خزي الدنيا والآخرة اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة اللهم تب علينا قبل الموت دعاओं के पे इखलास के अल्लाह दा अफगानिस्तान के मुसलमानों को हाल रहम की खुदा रूस तबाह बर्बाद या अल्लाह दा अरब इमदाद खुदा इसराइल तबाह अमरीका तबाह खुदा टोल मुसलमानान ला इत्तिफाक और इत्तेहाद शर्म पर्दा मुसाता मड़ी उबखे जंदो त खैर पे जमुंग औलाद त हिदायत ने कहे दा औलाद द शर और द फसाद न पामान कर सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिही